أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبه آیت نمبر 43 د دې آیاتونو مناسبت له مخکې سره بالکل واضحه ده. د تبوک د غزوې بیان کیږي. موږ تاسو ویلي وو چې د تبوک غزا د هجرت په 9 کال د رومیانو د روم د امپراتور هرقل په مقابله کې وشوه. د روم پاچا هرقل هغه 100,000 فوج برابر کړی و او هغه دا واضح خبره کړې وه چې زه په مدینه منوره حمله کوم. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله خبر ورسید هغه صحابه کرامو کې عام اعلان وکړو چې د روم مقابلې ته به تیاری کیږي. تر دغه وخته نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته به د جهاد د جګړې طرف نه معلومول، د جنگي د حربي تکتیکونو په خاطر باندې، خو د تبوک په غزا کې هر څه واضح کړل. د هغې وجه ویلې وه چې سفر ډېر لرې و، سمه تیارتیا یې غوښتله چې صحابه ښه ځان برابر کړي. دشمن ډېر زورور قوي په لوی تعداد و چې صحابه ورته مسبوق وي، ورته خبر وي، او ګرمیم ډېره زیاته وه چې دې ته د خپل ټول آلات اسباب برابر کړي. نو په دې سلسله کې مخلص مؤمنان هغوی ځان تیار کو. منافقین به راتلل په یو بانه په بله بانه، په یو عذر په بل عذر، وروسته به تفصیل راسي انشاءالله. نبی علیه الصلاة والسلام نه به اجازت اخیستل. دلته الله تعالی د هغې اجمالي بیان کوي و یا رسول الله له تا نه چې څوک اجازت اخلي چې زه په کور پاته سم او جهاد ته لاړ نشم، دا په الله او په آخرت ورځ باندې دوی ایمان نه لري. کوم کسان چې په الله او په آخرت ورځ ایمان لري هغه له تا نه د جهاد نه کولو اجازت نه غواړي، هغوی جهاد ته ځي. دا دغه زړونو کې چې شک ده، شبهه ده، د الله په نصرت ایمان نه لري، د نبی علیه الصلاة والسلام په نصرت چې الله به د نصرت وکړي دی به غالب سي، په دې ایمان نه لري، نو جهاد ته نه ځي. وایي هسې نسي کفر غلبه وکړي، د روم امپراتور نصارا غلبه وکړي، او دا مومنان دا نبی علیه الصلاة والسلام دا ټول چېرته ختم نسي، زه به هم پکې ختم سم. دا دغه خلک اجازت اخلي، هغه یقین و باور چې لري هغه چېرته اجازت اخلي. الله تعالی فرمایي لا یستأذنک، له تا نه اجازت نه غواړي. استأذن یستأذن استئذانا فهو مستأذن، دا باب د استفعال ده. لإذن، اذن دا اجازت توي، استئذان باب د استفعال ده. الف سنتې بل پاره د طلب سي، طلب د اجازت، لکه استغفار معنا طلب د مغفرت. لا یستأذنک طلب د اجازت نه کوي تانه. الذین هغه کسان یؤمنون کوم چې ایمان لري په الله، والیوم الآخر او په آخر ورځ باندې، بروز آخر په قیامت باندې، دغه کسان تا نه اجازت نه غواړي ان یجاهدو د جهاد وکړي په خپلو مالونو و انفسهم په خپلو ځانونو، بلکې مؤمنان په الله، مؤمنان په آخر ورځ،
هغوی جهاد ته روانیږي هغوی تا نه اجازت نه اخلي چې زه به کور کې پاته شمه والله علیم الله تعالی علم لري بالمتقین په پرهیزګارانو دغه کسان چې دی جهادونو ته ځي او په جهاد نه کولو کې اجازت نه اخلي په دې باندې الله ډېر ښه علم لري دا پرهیزګاران دي دا متقیان دي په دې آیت کې دوه تقدیر دي یو په دې ان کې په دې کې حرف فی مقدر ده لتانه اجازت نه غواړي هغه کسان چې هغوی ایمان لري په الله په آخره ورځ فی ان دې اجازت نه غواړي په دې خبره کې یا اجازت طلب نمیکنه در این سخن دویم تقدیر په دا ان یجاهدو کې ده دلته لا ورسره مقدر ده ځکه دا مؤمنانو خو په نه جهاد کې اجازت نه غوښتل په جهاد کولو کې خو اجازه وه په هغه کې روان هغه منافقینو سه اجازت غوښتل له نبی علیه الصلاة والسلام په نه جهاد کې مؤمنان دغه اجازت نه غواړي دا دی نه جهاد و منافقین که طلب اجازت میکردن و خود در نه جهاد پس مؤمنا که طلب اجازت نمیکرد اجازت نه جهاد پس ایجا یک لا مقدر است فی ان لا یجاهدو دا مؤمنان لتان اجازت نغواړي په دې خبره کې ان لا یجاهدو سدی به جهاد نه کوي مؤمن دا اجازت نغواړي زه به جهاد نه کوم په کور کې مریضان دي بیماران دي فلان دي دادي عادي مؤمن دغه باندې نه کوي په جهاد نه کولو کې نو دلته یو لا مقدر ده انما خبر داده بلنه ده سخن اینس جز این نیست دا دی انما معنا بکوي خبر داده بلنه ده سخن اینس جز این دیگه نیست وای دا ځکه چې دا مرکب ده له دوه حرفونه یو لدی ان دا حرف تحقیق ده او بل لمانه ما حرف دی نفی ده ما زیدون بقائم زید قائم نه ده نو د دې کې نفی اثبات به دواړه وکړي هغه حصر بم پکې راشي و معنای حصر و قصرم دی پیدا میشه انما خبر داده بلنه ده یستأذنک لتان طلب دی اجازت کوي از تو طلب اجازت میکنه در عدم جهاد در نرفتن در جهاد نکردن الذین اغا کسان لا یؤمنون بالله سیغوی ایمان نلری پا الله والیوم الاخر پا آخر ورځ دغه کسان لتان اجازت غواړي یا رسول الله موږ به جهاد ته نه ځو موږ به په کورونو پاته سو متقیان نه هغه روان دي دی دا اجازت ولې اغواړي د دوی په زړه کې شک ده د دوی دا ګمان ده چې دا نبی علیه الصلاة والسلام هلته شام ته لاړ سي شام خو له مدینې منورې نه تقریبا 1000 کیلومتره مسافت لري کم و زیات نو په لاره کې لو دشت و بیابان ده که دا نبی علیه الصلاة والسلام د سره 10,000 کسان دي او هغه نصاراو هرقل روم سره امپراتور سره ما درته ویلي وو دا د روم امپراتوري په هغه وخت کې داسې قوت و لکه نن سبا امریکا نو که دا ټول هلته د دې 1,00,000 فوج لخوا محاصره سي بیرته به مدینې ته هم نسي راتلی بله لار هم نسته نو دا خو به ټول هلاک سي تباه به سي زه به هم پکې هلاک سم نو راځه مه ځه دوی د الله په نصرت یقین نه درلود دوی د نبی علیه الصلاة والسلام په فتح باندې یقین نه درلود دی په آخرت یقین نه درلود که شهید سم داسې ثوابونه به وي دی وایي نه بس مړ سم تباه سم دنیا هم خرابه سو آخرت هسې شکمنده دا داسې خلک دي هغه مؤمنان چې هغوی یقین درلود چې الله به د خپل نبي نصرت کوي ان تنصر الله ینصرکم هغه ټول لاړل د هغوی یقین و چې الله دې موږ نصرت کوي موږ فتح مومو موږ غلبه مومو هغوی لاړل ځکه د هغوی زړه کې یقین ولو هغوی شک نه کول ورتابت او په شک کې دي قلوبهم زړونه دي دی فهم دی سي دي فی ریبهم په د خپل شک کې یترددون متردد دي دو دل استن دو زړه دي چې دا کار وکړم که ونه کړمه ورتابت دا باب د افتعال لارتاب یرتاب ارتیابا فهو مرتاب ارتاب په معنا د شک کول باب د افتعال د لریبن ریب دا شک توي اجوفي و یاید لك راب یریب ریبا باع یبیع بیعا اول سپاره کې موږ تاسو ویلو
ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هاغه قرآن دی لا ریب فیه سدی کی شک نشته ده. ورتابت او شکمن دی او په شک کې دي قلوبهم زړونه دي د منافقانو. د نبی علیه الصلاة والسلام په کامیابی په فتح د الله په نصرت د یقین نه لري، باور نه لري، شکمن دي. فهم نو دی سدي فی ریبهم په دا خپل شک کې چې د دې ایمان مضبوط نه ده. یترددون دی متردد دي، تردد یترددو ترددن باب دی تفعل فهو متردد. په فارسی کې دو دل ورته وایي، په پښتو کې زړه نازړه چې دا کار وکړم کې ونه کړم، ای کار بکنم نه بکنم، داسې سړي ته متردد وایي. نو دی په دې خپل شک کې یترددون زړه نازړه دي چې جهاد ته لاړ سو که لاړ نه سو. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. الله تعالی وای که دوی اراده دی وتلو درلودای نو دوی به د جګړې دا وتلو جهاد ته به آلات و اسباب برابر کړي وای. اوس تاسې په یو سفر روانیږي، د هغو لپاره کپړې، بوټان، جامې، پیسې دا ټول برابروي. په هغه وخت کې خو بیا د اسونو، د قچرو، د اوښانو، د خرو مزلو هغه به هم برابري ولې، سورلي به هم برابري ول، سواررم تیار مې کړ. نبی علیه الصلاة والسلام چې اعلان کړی و په دې کې ډېر وخت تیر سو، دا منافقینو هیڅ تیاری هم نه کول، نه د بوټانو غم و، نه د کپړو، نه د وسلو، نه د پیسو، نه د سورلۍ. نو خو ته نه ځې کانه که تا سره غم وای، تا به آلات و اسباب برابر کړي وای. ولو ارادوا الخروج که دوی اراده درلودی، اراد یرید ارادة فهو مرید، اراده غختل کدی اراده درلودی الخروج دی وتلو، اگه یا اراده برآمدن داشتن به جهاد، لأعدو خامخا دی به تیاری کړی وی، له دی وتلو ته عدتن سازو سامان. اعدو ولكن کره الله، خلکن کره الله الله خوښ نکړ انبعاثهم د دوی راوتل، فثبتهم نو الله تعالی دوی ثابت کړل په خپلو ځایونو. وقیل او الله وویل دوی ته اقعدوا تاسې کینئ، بنشینید مع القاعدین لدې ناستو کسانو سره. لأعدو اعدو دا فعل ماضی جمع ده، لأعد يعد اعدادا فهو معد. اعد يعد اعداد تیاری کول، استعداد الجهاد کول، آلات و اسباب برابرول. سورة انفال کی من ویلیو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تاسې تیاری ونیسئ د کافرانو ته د قوت او د تړلو اسونو. ترهبون به عدو الله وعدوکم، او په دې اعداد الجهاد وویروئ د الله دشمنان خپل دشمنان. نو که دی اراده د وتلو درلودی لأعدو دی به تیاری کړی وی یا تیاری می گرفتند، له برای برآمدن. دا هو ضمیر دا راجع د خروج ته. عدتن عدتن دا اسم ده، جمع عدد راځي، لکه غرفتن جمع غرف راځي. عدتن دا د سفر ساز و سامان آلات دیتا عدتن وای. د سفر جهیز، د سفر جهاز، آلات و اسباب دیتا عدتن وای. نو که دی اراده درلودی دی وتلو نو دی به تیاری نیولی وی، دی وتلو تا عدتن دی ساز و سامان، دی آلات و اسباب، دی تجهیزات و دی جهیز. ولیکن خلکن دی ولی تیاری وننیول، الله دی وتل خوښ نکړل. الله نه غوښتل چې دی له نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې سفر کې روان شي، په دې سفر کې لاړ شي. ولکن کریه دا باب د سمع ده، کریه یکره کراهتا فهو کاره، یو شی نه خوښول لکه مکروه. مکروه په شریعت کې هغه څه ته وایي چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام نه یې خوښ کړي.
شارع نه یې خوښ کړي هغې ته مکروه وایي، لکه مکروهات الصلات، مکروهات فلان فلان، هغه شی چې خوښ نه وي. ولکن کره الله، خوښ نه کړ الله، خوش نه کړ الله انبعاثکم، د دوی راوتل. انبعاث دا باب د انفعال د متاوع ده. بعثا یبعثو بعثا دا استلو ته وایي، لکه د قیامت ورځ ته یوم البعث وایي، بعثت د قیامت ورځ ته. یا د انبیاو ظهور ته دې ته بعث وایي، د نبی اسلام بعثت، کله چې دی راوځي د خلکو دعوت و تبلیغ ته. انبعاث دا متاوع ده. متاوع هغه دې ته وایي حصول د اثر د فعل متعدی په مفعول کې. لکه ته لرګی ماتوې نو تو وایي کسرت الخشبه فانکسره، لرګی مې مات کو نو هغه مات سو. د انکسار ته فعل متاوع وایي. اوس که الله دوی را استلی وایي، د الله کار به بعث وایي، بعثهم الله، الله دوی را ویستل. فانبعثوا دوی را اوتل. لکه دا نور متقین پرهیزګاران صحابه کرام، هغه الله تعالی جهاد ته را ویستل. بعثهم الله فانبعثوا، دوی هم را اوتل. خو دلته الله تعالی د دوی راوتل بد وګڼل، الله نه غوښتل چې دوی راوځي، بس دوی په کورو پاته سول. هغه وجه به په راتلونکي آیت کې واضحه سي چې الله ولې د دوی راوتل نه خوښول. ولکن کره الله، الله تعالی خوښ نه کړ انبعاثهم، برآمدن ایشان را د دوی راوتل. فثبتهم دا باب د تفعیل ده. لثبت یثبت تثبیطا په معنا د رسته کول، ډیل کول، معطل کول. فثبتهم نو معطل کړل دوی. وقیل او الله تعالی وویل دوی لره اقعدوا کینئ، قعدا یقعد قعود کیناستل، بنشینید مع القاعدین لدې ناستو کسانو سره. دا په کورس ناست دي له دغو سره کینئ. دا یو تحکم ده چې الله یې په دی کوي. دا لکه موږ چې یو څوک جهاد ته روان یا خواري مزدوري ته روان یا بل ورور سره نه ځي، وایي کینه بس له دې ښځو سره کینه په کور باندې. بیشي د خانه امرای زنا، تفلکا، دخترا، بیشي دیگه. دا دس یو خبر. قاعدین اپنا په کور باندې ناست خلکو ته وایي. په کور باندې ناست خلک څوک دي؟ زنانه دي، ماشومان دي، جنکۍ دي، بوډاګان وي، شلان وي، ګوډان وي، ړانده وي. دا خلک په کور ناست دي. نور خو د کار او د مزدوري او د جهادو هغه خو ځي منډې وږي کار کوي. وقیل الله وویل دوی ته اقعدوا مع القاعدین، کینئ له دې ناستو کسانو سره. تر همدې چې پورې بس ده. ما درته ویل د دې آیاتونو چې سړی داسې وایي بس الله د ټولو باندې فضل وکړي، ډېر سخت حکم یې ده. جهاد ته وایي آنې بانې نه کوي مګر هغه کسان چې هغوی په آخرت او په الله باندې ایمان نه لري. کوم چې په الله او په آخرت ایمان لري پرهیزګاران، هغه لاړل، هغه چېرته بانه کوي. هغه کوي وایي ونیمه بانه یا عذري، هغه هم له خلکو پټوي. که ته ورته وایي چې والکه کور کې ګزاره څنګه ده، ژوند څنګه ده، دی وایي خیر خیرت ته بس د الله فضل ده. خو هغه به کور کې یو مشکل وي. دی وایي چې اوس څوک خبر نه چې راومې نه ګرځوي، را معطل مې نه کړي. نو ډېر سخت حکم یې ده. الله دې په موږ تاسې ټولو فضل وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې. که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معافي وکړئ. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړئ. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړئ. دلته موږ تاسو سره استاد دا څو ورځې نه ولو ترجمې ته هم کښېني، 5 وخته جماعت ته هم حاضري. نو هغه ورور یې وفات سوی و، دعا به وکړو بیمار و ناروغ. الله تعالی دې ورور ته مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دې قبر ورته ښایسته کړي. بچیانو، لورګانو، ټولو قریبانو ته دې الله تعالی اجر و ثواب ورکړي. الله تعالی دې د دې مصیبت په دنیا او آخرت کې عوضونه بدلې ورکړي. عاقبت دې الله تعالی موږ تاسې ټول په خپل حفظ و امان کې وساتي. نور دې موږ تاسې مشران، بچیان، پلرونه، نیکونه، میندې وفات سوي، الله دې ټول غریق رحمت کې.
الله دې ټول آخرت ښایسته کړي، ګناهونه دې الله معاف کړي، حسنات دې الله تعالی ورته قبول او منظور کړي، قبرونه دې الله ورته ښایسته کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.